په کابل ښار کې 14 پر الله سره ویډیو کې ګورو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نو تاسو معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د کابل ښار د امنیه قومندانۍ ویان خالد جان په خپل ټویټر ایکس پاڼه کې لیکلي چې نن مازدیګر د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې په یو زرنج کې چسپکي ماین 14 کړي چې په زرنج کې 2 تنه سپاره یې وژلي او یو بل لاره ټپي کړی دی. خالد جان زیاتوي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو خپلې څېړنې پیل کړي ترڅو د یادې پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دوستانو دا چمتو کړی خبر که غواړئ نو تازه مهم معلومات ترلاسه کړئ نو هم د اوس سره پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.